نجونو څنګه ولې طالبانو ته پیغور ورکړ؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. کندهاري نجونې که موږ ډاکټرانې نشو افغانان مجبور دي خپلې ښځې د درملنې لپاره پنجاب ته بوزي. کندهار کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر ښځینه محصلینې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د افغان نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. دغو نجونو اطلاعات روز سره په خبرو کې د واکمنۍ ډلې څخه د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. کندهار کې د یوه خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصلې فریدې اطلاعات روز ته وویل طالبان د افغان نجونې پرېږدي ترڅو تعلیم وکړي او په بېلابېلو برخو کې له نړیوالو سره ځانونه سیال کړي. نوموړي چې د طب پوهنځي وروستي سیمستر کې ده وایي د تیرو څو ورځو په موده کې یې 4 ځله د یو سوله ییز لاریون هڅه کړې خو د طالبانو ځواکونو له لوري یې مخه نیول شوې او ورته اجازه نه ده ورکول شوې. فریدې وویل د طالبانو د کړنې هیڅ ګټه نه لري. دنیا ورځ تر بلې پرمختګ کوي خو موږ شاتګ کوو. طالبان همدا غواړي چې ښځې تحصیل ونه کړي او د کور کار وکړي. دا ټولنه ډاکټرې، قابلې، نرسې، معلمې او څارنوالې ته اړتیا لري. زما ارمان و چې ډاکټره شم خو په وروستیو ورځو کې مې ارمان له خاورو سره خاورې شو. دغه راز د وږمې په نوم د یوه بل خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله بیا وایي له کله نه چې د طالبان واک ته رسېدلي ټول فرمانونه او قوانین یوازې پر ښځو عملي کیږي. نوموړي وایي په ډیر زیات او کوښښ د پوهنتون تر وروستي کاله پورې ځان رسولی خو اوس یې هیلې په ډوبېدو دي. وږمه د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ دې د پوهنتونونو دروازې پرانیزي ترڅو محصلینې له درسونو شاته پاتې نشي. هغه وویل طالبان هیڅ فکر نه کوي چې په افغانستان کې نور اقتصادي مشکلات شته که نه ټول یوازې ښځو ته مخه کړې. که زه ډاکټره نشم بله ښځه ډاکټره نشي نو افغانان خپلې ښځې پنجابیانو ته د درملنې لپاره بوزي. طالبان دې ښځې تحصیل ته پرېږدي. ښځه تر ټولو بېوسه انسان دی. د طالبان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د تېرې سې شنبې په ورځ 29 د لیندۍ د یو فرمان په ورکولو سره په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې تر امر ثاني پورې د نجونو لوړې زده کړې وځنډولې. د طالبانو دې پرېکړې د افغانستان په داخله او د باندې ګڼ غبرګونونه راوپارول.